السلام علیکم ګلونو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په خیر راغلی، ښه یاستئ؟ مننه، کور م آباد، زه هم ښه یم. څنګه یاستئ؟ خپل کتابچه، قلم، پنسل خو در سره شته ده انشاءالله. آفرین. هغه چا سره چې نه وي بیا دې هم لاړ شي او را دې وړي، ځکه چې بدون د دې نه نو دا به سخته اوسي. خصوصا زموږ تاسو د ټولګي کتاب، موږ تاسو به کوم کتاب لولو؟ د پښتو مضمون کتاب چې موږ تاسو سره شته دی، د دریم ټولګي کتاب باید تاسو اوس د ځانه سره ولرئ. سمه ده انشاءالله. آفرین. ښه، موږ تاسو دا ویلي وو چې باید سلام واچو او د سلام اچولو نه وروسته هر کار چې شروع کوو باید چی وایو؟ آفرین. ته ماته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم باید ووایو. نو تاسو آیا له پرون راهیسې چې موږ تاسو په درس باندې شروع کړي کارونو ته مو بسم الله ویلي؟ آفرین. موږ تاسو په تیر درس کې څه شی لوستي وو؟ آفرین. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله مبارکي عمومي معلومات موږ تاسو لوستي وو. نو تاسو ماته ویلی شي چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څوم یار وو؟ څوم؟ آفرین. اولنی یار وو. صحیح ده؟ آفرین. کوم لقب یې ورته ورکړی وو؟ څه شی؟ آفرین. د صدیق لقب یې ورته ورکړی وو. ډېر ښه. آفرین. زنده باد. دغسې تکړه شي، درس وایستی. که درس وایستی نو بیا به لویان شي، غټان به شي او بیا به راشي کو هم به تاسو انجینران شي، ډاکټران به شي، رئیس جمهوران به شي، همدارنګه مسلکي استادان به شي، همدارنګه مسلکي خلک به په ژوند کې درنه څخه جوړ شي. صحیح ده؟ او دا هر څه کنه به اوس دریم ټولګي کې یاستئ، بیا به د خیره سره څلورم ته ځئ، پنځم ته، همدغسې به کرار بالاخره به تاسو په دری کې یو اصطلاح وایي چې چقه چقه دریاب میشه. صحیح ده؟ یعنی لیک لیک کارونه نه حتما یو څه جوړیږي. هر څوک چې نن یو مقام کې دي هغه سي هوا باندې نه دي راغلي. صحیح ده؟ او ټول درسونو ته تللي، همدغسې ستاسو په شان په دریم ټولګي کې ول، هغه نه وروسته بیا څلورم، پنځم، همدغسې موږ ته هم یادېږي چې موږ څلورم، پنځم، شپږم ټولګي کې شاګردانو ستاسو په شانتې به مو کله کتابچه او قلم د یاده وویسته، بیا به استاد راته جزا هم راکوله، خو زه ښه یم تاسو ته جزا نه درکوم. صحیح ده؟ یوازې جزا هم دا وي چې 2 دقیقې وخت درته درکوم، خو یوازې به بیا په منځ کې اوبه خړې شي. صحیح ده؟ او تر دې مه پرېږدئ چې موږ تاسو اوبه خړې شي. اوبه خړېدا باندې پوهېږئ؟ یعنې او که چېرته کتاب او قلم او درس او کارخانګي نه کوئ نو بیا خو ماتمن په منځ کې اوبه خړې کېږي. صحیح ده؟ آفرین. ښه، راځو درس ته. درس هم مخ پنځم دی. تاسو به خپلو کتابونو ته ګورئ. زه دغه درس تشریح کوم. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې چې کوم درس دی تاسو به ګورئ پنځم مخ ته. زه لولم، بیا به انشاءالله کوم لغاتونه وي په راتلونکي درس کې به هم وایو او په دې درس کې به ځینې معناوې هم کوو. صحیح ده؟ انشاءالله ټول آماده یاستئ؟ پنځم مخ. تاسو خپلو کتابونو ته ګورئ او زه لولم، تاسو ورته غوږ شئ، زه به یې تشریح هم کوم چې څه معنا څنګه. صحیح ده؟ آفرین. راځئ چې لاړ شو کتاب ته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله زموږ تاسو عنوان دی. راځئ چې شروع کړو. پوښتنې خو موږ تاسو په تیر درس کې هم ورباندې خبرې وکړې. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لومړی یار و، یعنی اولنی یار و، یعنی هغه ملګری و چې له څلورو ملګرو څخه ورته ډېر زیات نږدې و او اولنی شخص و چې په دې سره یې بیعت وکړ. صحیح ده؟ په دې خاطر موږ وایو چې لومړی یار یا ملګری و. صحیح ده؟ اصلي نوم یې عبدالله و. د چا؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولنی نوم، خپل اصلي نوم یې څه شی و؟ عبدالله و. د پلار نوم یې عثمان و او په ابو قحافه سره څنګه و؟ مشهور و. سره شهرت درلود. شهرت معنا مشهور و، یعنی خلکو به په دې نوم سره یاداوه. آفرین. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لخوا ورته د صدیق لقب ورکړل شو. دته د څه شي لقب ورکړل شو؟ د صدیق. د صدیق په معنا خو تاسو پوهیږئ چې څه ته وایي؟ صدیق دې ته وایي چې امین، رازګوی، رازکاره شخص ته وایي. صحیح شو؟ نو دې ته څه ویل کېږي؟ صدیق. صحیح ده؟ د صدیق لقب ورته ورکړل شوی و. ابوبکر صدیق رضی الله دینداره او د ښو کړو خاوند و. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دینداره او د ښو، دینداره معنا ده چې هغه یو دینداره شخص و. یعنی هغه څه چې د اسلام دین موږ ته که منځونه دي، که روژه ده، که زکات ده، که هر څه دی په خپل وخت او په خپل اندازه باندې څنګه کول؟ ترسره کول. نو ځکه موږ وایو دینداره. مثلا موږ تاسو که څوک چې مونځ کوي یا څوک چې قرآن کریم تلاوت کوي یا هغه څوک چې
عبادات کوي مونږ تاسو ورته دینداره شخص وایي. نو دغه ډیر ښه خوی په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله کې څنګه موجود و. مونږ تاسو هم باید کوشش وکړو چې خپل منځونه 5 وخته وکړو، قرآن کریم تلاوت کو، همدارنګه زکات ورکړو، همدارنګه که چیرته زمونږ تاسو وس وي باید حج ته ولاړ شو، همدارنګه روژه ونیسو. باید دغه زمونږ تاسو کله چې کوو نو مونږ تاسو به بیا ډیر دینداره خلکو سره ښه چلند وکړو، خلکو ته بدې خبرې ونه کړو، او همدارنګه د خلکو زړونه لاسته راوړو، د خلکو سره کومک وکړو. کومک یوازې دا په دې معنا نه چې تاسو باید چاته پیسې ورکړئ یا مونږ نه، یوازې ښه خبر کول هم عبادت دی. نو په دې معنا دغه ټول ښه خویونه په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کې وو. نو په دې خاطر مونږ وایو چې هغه یو دینداره او د ښو کړو وړو، یعنی کړو وړو معنا دا د چې ښه کارونه یې ترسره کول. هیڅکله یې دغسې یو کار نه دی ترسره کړی چې هغه مسلمانان د هغه څخه څنګه شي په عذاب شي یا مثلا د هغه څخه بد ویسي. نه، په ده کې دغه خویونه هیڅکله نه وو. بل وایي چې تل به یې له خلکو سره په ورین تندي خبرې کولې. بل خو عادت پکې دا و چې کله به هم د چا سره خبرې کولې، د چا سره به یې راسه درسه کوله، په ورین تندي، په خوشحاله مخ باندې، په خوشحاله لهجه باندې، په خوشحاله خویونو عادتونو باندې به یې له خلکو سره خبرې کولې، او هیڅکله چاته تیزه بده خبره نه ده کړې. حتی کوشش به یې کاوه چې د ډیر شور ماشور په وخت کې که مشرکینو څخه به یې بدې خبرې هم کوشش به یې کاوه چې ښه ځواب ورته ورکړي او په ورین تندي ورسره خبرې وکړي. دا هغه څه دي چې موږ ته د هغه دا ښیي چې هغه څومره مهربانه او څومره د لوړې حوصلې خاوند و. دا د هر چا په وس پوره نه دي، خو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله دغه ښایسته خوی په ځان کې درلود. او همدارنګه په خپلو دندو کې وفادار او رښتینی و. تر ټولو نه بل ښه خوی دا و چې په خپلو دندو چارو کې وفادار و، یعنی هیڅکله یې خیانت نه دی کړی، هیڅکله یې خیانت نه دی کړی. یعنی هر کله به چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره و یا د نورو صحابه کرامو سره و، هم هیڅکله یې خپل دین ته، خپلو خلکو ته، خپلې قبیلې ته هیڅکله خیانت نه دی کړی. حتی را به شي موږ تاسو به ولولو چې څومره مال او شتمني چې درلودله، څومره انرژي چې درلودله، ټوله د اسلام په دین کې څنګه کړه په مصرف رسوله. خیانت خو ډیره لرې خبره وه. نو خیانت هم نه درلود، په ورین تندي هم خبرې کولې، د ښو اخلاقو خاوند هم و، او بله دا چې دیندار هم و. څومره ښه خویونه په دې انسان کې موجود و. موږ به هم له خدای تعالی څخه دا دعا کوو چې همدغه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه خویونه او عادتونه په موږ ټولو تاسو کې پیدا کړي، او په موږ باندې موږ به تل دا دعا کوو خدای پاک موږ هم همدغسې لوړ شخصیتونه جوړ کړي، که څه هم موږ د هغوی ځایونو ته هېڅکله نشو رسېدلی، ولې دغه عادتونه خویونه باید کولی شو موږ تاسو په ځان کې پیدا کړو. صحیح ده ګلونو زده کوونکو، ښه راځو د خپل مال او شتمنۍ د خدای جل جلاله په لاره کې ورکوله. خپل مال او شتمنۍ هر څه چې درلودل، په هغه وخت کې اوښان وو، په هغه وخت کې خوراکي توکي مثلا غنم به وو یا به مثلا ځینې کالي وو، دغسې وسایل به موجود وو. نننۍ وسایل هلته ډېر زیات نه ول، خو بیا هم که د غربت وختونه وو، بیا هم د ډېرو سخت وختونه وو، خو هېڅکله یې خپل شی په کور کې نه دی ایښی چې راځه دا زما دی. نه، هر مال که هغه پیسې وي، که هغه د هغه وخت سکې وي، که هغه اوښان وو، که هغه خوراکي توکي ول، که هغه نور مال و شتمني وه، ځکه ده خو تجارت درلود، ټولې د خدای جل جلاله، یعنی موږ ورته فی سبیل الله د خدای دپاره ورکول. صحیح ده. دغه بل خوی هم باید موږ تاسو په ځان کې پیدا کړو. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځکه موږ تاسو نن ورباندې بحث کوو چې دغسې یو ښه خویونه خپله ټول مال شتمني د خدای جل جلاله په لار کې، یعنی هغه خلکو ته چې هغه به غریب وي هغوی ته ورکوله، د جهاد په لاره کې به یې مجاهدینو سره کومک کاوه. همدغسې ټول هغه څه چې ده درلودل یوازې او یوازې نه پرته د کوم امتیاز، د کوم د چې کوم مقام ترلاسه کړي، یوازې د خدای جل جلاله د رضا د حاصلولو لپاره یې دا کارونه کول. بل دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله له کوچنیوالي څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره مینه درلوده، یعنی دوی دواړه له کوچنیوالي سره یو بل پیژندل، مینه یې سره درلوده، ناسته ولاړه به یې سره کوله، او یعنی دوی دواړه به تلل راتلل، دوستان ول، لکه تاسو چې خپل ملګري ته ځئ راځئ. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ مبعوث شو، نو حضرت ابوبکر صدیق لومړنی سړی و چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې ایمان راوړ او د اسلام مبارک دین باندې څنګه شو؟ مشرف شو.
تاسو پوهیږئ په 40 کلنۍ کې کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث شو وحی راغلی هغه ته نو بیا لومړنی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د هغه سره بیعت وکړ یعنی معنا دا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ او حتی د اسلام په دین باندې هم مشرف شو. واه څومره ښه ګورې یعنی هغه داسې یو وخت چې خلکو په هیچا باندې باور نه کوه حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کفارو ساحر جادوګر ویلې حتی نعوذ بالله بعضې وخت به ورته لیونی ویلې یعنی ډېر زیات حتی خو ابوبکر کې خدای تعالی دغه خاصیت و چې لومړنی شخص و چې په هغه باندې ایمان راوړ حتی د اسلام دین هم قبول کړ. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې معظمې نه مدینې منورې ته هجرت کاوه د لارې ملګری و او همدارنګه په ټولو غزاګانو کې ورسره و. کله چې د مکې معظمې نه مدینې منورې ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هجرت کاوه د هجرت کیسه شته دی نو د لارې ملګری و ځکه په دې لارو کې ډېر زیات خنډونه و ډېر لوږد مزل و نو حضرت ابوبکر بیا هم ورسره مل و ورسره و او یو ځای سره لاړل او غزاګانو کې ورسره و. غزا تاسو پوهیږئ هغه جنګونو ته وایي چې په هغه کې د موږ تاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپله قومنده درلوده او په خپله پکې اشتراک کړی وي یعنی هلته یې ونډه پکې اخیستې وي دې ته غزاګانې وي نو دې سره به سره ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم و. کوم وخت چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له د نړۍ څخه رحلت وکړ یعنی وفات شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله د مسلمانانو خلیفه وټاکل شو. کله چې زموږ تاسو خوږ پیغمبر د 3 کالو په عمر باندې وفات شو نو د هغه نه وروسته مسلمانان کېناستل او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله چې د نږدې ملګری و په هر څه پوهېده ایمانداره و نو بیا چې شو هغه یې خلیفه وټاکه یعنی د هغه وخت چارې یې ټولې ده ته وسپارلې. 2 کاله او 6 میاشتې خلافت وکړ. څومره 2 کاله او 6 میاشتې او د 3 کالو په عمر یې له دې دنیا څخه رحلت وکړ. کله چې 2 کاله 6 میاشتې خلافت وکړ په خپل خلافت په دوره کې ټول هغه څه چې هغه نیک کارونه وکړل او له هغه نه وروسته یې رحلت وکړ د 3 کالو په عمر باندې. ګلونو زده کوونکو دا کیسه وه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې. هیله ده چې تاسو یو ځل بیا ولولئ بیا یې ولولئ. په دې کې ځینې لغاتونه شته ده انشاءالله چې په راتلونکي درس کې به موږ تاسو ورباندې خبرې کوو او زه به یې تاسو ته معنا هم ووایم. په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل.